الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين معزز و سامعین ما استاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشید نا سورہ بقرہ دویم سپارہ آیت نمبر یوسل او پنز اتیام سے حصہ مبارکہ تلاوت کا رب العالمین دی پہ مالا دا حق وینا کولو او پا هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي په تیر جمعه مبارک باندې مونږ د رمضان المبارک فریضت او اهمیت بیان کړو په نن ورځ باندې ان شاء الله تعالی د رمضان المبارک فضیلت په مختصر وخت کې خپل حد تر وسه پورې بیانول غواړو رب العالمین په دې آیت کریمه مبارکه کې فرمایي
شهر رمضان الذي میاشت رمضان دا هغه میاشت انزل فيه القرآن چې نازل کړی شوی دی په دې کې قرآن هدى للناس هدایت ته د پاره خلقو د تمام خلقو د پاره پکې هدایت ته وبینات من الهدى او واضحه دلائل واضحه خبري د هدایتنا والفرقان او فرق کون کې کتاب دے د حق او د باطل ترمنځ فیصله کون کې کتاب دے فمن شهدا منکم بس څوک چې دستاسو نه حاضر وي په دې میاشت کې د میاشت بیا مندله فلیصمه د خامخا روجی 19 په دې آیت مبارک کې الله رب العزت د رمضان المبارک د میاشت فضیلت بیانای چې دا هغه میاشت چې په دې کې الله رب العزت خپل عظیم کلام قرآن پاک نازل کړی دی قرآن پاک هغه عظیم کتاب دی چې تر قیامت پورې د انسانیت د پاره د هدایت ذریعہ ده د حق او باطل ترمنځ فرق کون کې کتاب دی او همیشه د پاره محفوظ ترین کتاب دی د قرآن مجید د فضیلت د پاره دومرم کافی ده چې دا د رب العالمین دا عظیم رب عظیم خبری دی نو الله رب العزت خپل عظیم کلام د پاره دا غي د نزول د پاره د رمضان المبارک انتخاب او فرمایلو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا میاشت رمضان دا ډیره د ادب والا د فضیلت والا او د برکت والا میاشت او عظیمه میاشت د قرآن مجید او د رمضان المبارک په خپل میانس کې ډیر مضبوط تړون دی په سورہ قدر کې الله رب العزت فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر چې قرآن مجید ما پشپه د قدر کې نازل کړی دی او په دې آیت کریمه کې الله فرمای چې په میاشت رمضان کې نازل کړی نو علماء کرام د دې دواړو آیتونو تطبیق داسې کوي چې چون کې لیلۃ القدر دا هم پر رمضان المبارک کې ده نو الله رب العزت په دې برکتی میاشت کې په دې عظیم میاشت کې په عظیم شپه باندې خپل عظیم کلام د لوح محفوظ نا آسمان د دنیا ته بیت العزت تنازل او بیا د ضرورت مطابق هغه دا وحی په صورت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته دنیا ته نازل شوه د قرآن مجید او د رمضان المبارک دا بنده د پاره شفاعت کوي د کم انسان چې قرآن سره تړون راغې هغه سره ربط راغې واسطه راغله حضور مبارک فرمای قرآن مجید بد د پاره شفاعت کوي حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد او فرمائلو کہ قرآن مجید او روجہ دا د بنده د فار شفاعت کوي روجہ بوای اے ربا دا بنده ما د ورځ د خوراک نه منع کړو د اسکاک نه منع کړو او د شهوت نه منع کړو الله زما شفاعت د د پاره په خپل درگاه کې قبول کا او قرآن مجید بوای چې اے ربا ما دغه انسان د شپې د خوب نه منع کړو د شپې زما تلاوت کولو قیام ته ولاړو قرآن مجید اوریدلو الله د دې بنده د پاره زما د شفاعت په خپل دربار کې قبول کا حضور مبارک فرمای وی د دې دواړو شفاعت به رب العالمین قبول کی او دغه انسان به الله رب العزت جنت ته داخل کی قرآن مجید الله تعالی په دې میاشت کې نازل کړي مسلمانان د ورځې روزي وي او د شپې په تراوو کې او په قیام کې څوک قرآن ولي او څوک اوري او د روزې په عام حالاتو کې هم مسلمانان قرآن مجید زیات ولي نو په دغه وجه باندې حضور مبارک او فرمایل چې روزه او قرآن
دا به د بنده د پاره شفاعت کوي او دا سه معمولی شفاعت نه دی چې رد بکړي شي. حضور مبارک د حدیث په آخر کې فرمایي فیشفعان، د دې دواړو شفاعت به رب العالمین قبلای. رونو د روزې ډېر حکمتونه دي. یو حکمت د روزې دا دی چې په دې سره په انسان کې تقوا راشي. رب کریم مسلمانانو ته فرمایي چې پتا سو باندې مې دا روزې د دې د پاره فرض کړې دي لعلکم تتقون، چې پتا سو کې تقوا پیدا شي. تقوا د زړه د هغه کیفیت نوم دی چې کله په انسان کې پیدا شي نو انسان بیا د ګناهونو نه پرهیز کوي او د الله رب العزت د یری نه د ګناهونو خواله هم نه ورزي. او انسان چې کله ګناهونه کوي نو دا د حیواني طاقت د وجه نه کوي. کله چې په انسان کې حیواني طاقت زیات شنو دی د ګناهونو اړخ ته پام کې او د دنه ګناهونه صادریږي. نو د روزې په برکت سره الله رب العزت د انسان دا نفس دا کمزورې کی، نفس ولا کمزورې کی او روح ولا قوي کی، نو بیا د انسان ګناهونو ته پام نوي. نو د روزې یو حکمت دا دی چې په د کې تقوا راشي او هر کله چې په انسان کې تقوا رااله خود به په د کې دین راځي. کله چې په انسان کې تقوا رااله په د کې خود به خود دین راځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د کعب الاحبار د تابعی دی. یو کعب رضی الله عنہ د صحابي دی، د تابعی دی. عمر رضی الله عنه مبارک ته تپوس کوي چې دا تقوا څه ته وایي، د تقوا څه معنا ده. کعب الاحبار رضی الله عنه مبارک وتوای چې تر تپدا سلاره باندې لاړې چې پاغي کې ازغي وي، یو اړخته او بل اړخته غني وي او ډېر په احتیاط باندې پاغي باندې ته خوشې نو ته چې په دې لار سینو سبکه وي ډېر په احتیاط بسم خپل جامې مې مزان پورې راټولي کړي چرته زما کمیس یا پر توک چې کوم دی په دغه غونو کې اونن خلی وې دغه ته تقوا ویلې شي. په دنیا کې به انسان داسې ژوندۍ تیري چې په د باندې چرته د ګناه داغ ونه لګي، چرته حرام او ته حلال او نوای، حلال او ته حرام او نوای، د رب العالمین حدود کراس نکي، دغه ته تقوا ویلې شي. نو د روزې په برکت سره په انسان کې تقوا راځي او چې په انسان کې تقوا راغله خود په دغه انسان کې بے دین راځي. دویم د روزې یو حکمت دا دی چې په دې سره په انسان کې صبر او د شکر ماده پیدا کیږي. صبر پکې حل پیدا شي چې کله د انسان نه یو نعمت واغستل شي، انسان د یو نعمت نه محروم شي نو دی به په حال کې صبر کوي او که څه تکلیف پې راشي نو په ښه تندي سره پړون تندي سره د هغې مقابله وکړي. نو الله رب العزت د روزې په برکت سره یو په انسان کې صبر پیدا کی او بل په انسان کې د شکر ماده پیدا کی. ځکه په روزې کې د ورځې انسان ته ډېر نعمتونه مخې ته راځي خو لیکن د رب العالمین حکم دی چې سبا نخوري حرام دي د باندې نو دی صبر کوي او په هغه حال باندې شکر کوي چې شکر د الله د طرف نه دی چرته د بل چا طرف نه دی. نو په دغه وجه باندې د روزې یو برکت داده حکمت داده چې په انسان کې صبر راشي او د شکر ماده پکې پیدا شي چې په هر حال کې هغه د رب العالمین بیا شکر وباسي او صبر کوي. بل د روزې یو حکمت داده رونو چې دا په انسان کې د ایثار او د قربانۍ جذبه پیدا کوي. هر کله چې یو مالدار ترین انسان روزه نیولې نو د روزې د نیولو نه پس دغه انسان ته پته ولګي چې روزې سره سونه تندوي او سونه لوګه انسان ته حاصلېږي. نو د روزې په برکت سره الله رب العزت دغه مالدار انسان په زړه کې دا جذبه راوچته کی چې ماخام کې خو زمونږه مخ ته دون نعمتونه پراتی وي او په هغه باندې مونږ روزه ماته کو، لیکن د غریب سړیم د ورځې روزه وي او په ماخام کې داغه د مخ ته یو کمزور روزه ماته مخ ته پروتي او په هغه باندې د روزه ماتای. نو په دغه برکت باندې د روزې په برکت باندې الله د انسان دغه مالدار انسان په زړه کې دا جذبه راوچته کی چې هغه راپورته شي او دغه غریبانانو سره غمخواري هغه شریک کی، هغه کې وسره شریک شي، داغه سره مدد کی، پیسې ولور کی، روزه ماته ورلور کی، هغه غمخوار جوړ شي. څلورم د روزې یو حکمت دا ده چې دا د نفس تزکیه کوي، د زړه تزکیه کوي، زړه د هر ګندګۍ نه پاک او صفاش. کله چې په انسان کې حیواني طاقت سیوا وي نو د روح هغه کمزورې وي. نو څنګه چې د بدن د بقا د پاره د غذا ضرورت وي، انسان وایي چې زما بدن د خیسته وي او صحتمند وي
نو دغه د پاره دا انسان خوراک ډیر کوي او خو خوراک کوي نو دغه انسان بدن به کوي وي او چې کله یو انسان غواړي چې زما روح تی کوي شي روح یو لطیف شیز دی داغه د پاره هم د خوراک ضرورت دی او داغه خوراک د رب العالمین په عبادت کې د الله په ذکر کې د روح کویواله پروت دی نو روزه چون کې د الله تعالی یو بهترین عبادت ته یو غوره عبادت ته په عبادتونو کې نو کله چې انسان روزدار شي نو دې سره د روح قوي کیږي او نفس کمزورې کیږي نو بیا انسان حیواني طاقت کمزورې شي او گناهونو ته د پام نه وي نو د روزې په برکت سره انسان ته یو فائدہ دا حاصلېږي چې د روح قوي شي او بیا هر وخت د الله او د رسول په ذکر کې مشغول اوسېږي بل حکمت د روزې دا دی ورونو چې دې سره د رب العالمین رضا حاصلېږي ولګو پکې ولګو دې سره د رب العالمین رضا حاصلېږي روزه الله ته یو ډیر محبوب ترین عبادت ده ځکه د نور عبادت او د ثواب تعین الله تعالی فرمایلی دی لیکن د روزې په حق لا الله رب العزت فرمای الصوم فانه لي وانا اجزي به روزه چې دا زما د پاره ده او د دې ثواب او اجر هغه بوزو ورکوم هغه پکې پیروستنی مړ کړ نو دې سره رضا الهی بنده ته حاصلېږي نو چې الله د ناراضي شو او خوشاله شو درنه نو دغه په بدل کې بدلا رب العالمین جنت درکې دروځي یو حکمت دا دی چې دا د طبي فائدو سره ډېر نږدې ده پدې کې طبي فائدې ډېرې دي ډاکټري فائدې په روزې کې ډېرې دي ځکه کله چې انسان روزه نیسي یو په د باندې بیماری زیاته ناراضي او بل عدالت ک بیماری وینو هغه وصله رب العالمین کنټرول کی نو طبي بیماری نه هغه روزه سره کنټرول کیږي ځکه الله رب العزت فرمای وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون روزه تاسو د پاره ډیره بهتره ده کچره تاسو پوهیږئ نو روزه تاسو د پاره ډیره بهتره ده کې تاسو د پاره ډیره فائدې پرتی دي او الله رب العزت یو شی ته بهتر وي نو هغه په حقیقت کې بیا بهتر وي نورونو د روزې په برکت سره د دې میاشتې او د دې میاشتې د قیام په برکت سره د تراویح په برکت سره الله رب العزت د بندا تیر شوی ګناهونه ټول معاف کوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک د حدیث راوی دی فرمای چې حضور مبارک او فرمایل من صام رمضان ایمانا و احتسابا وچا چې د روزې په میاشت کې د رمضان المبارک په میاشت کې روزي اونیولې د ایمان سره او د اخلاص سره د نیک نیتی سره روزي اونیولې غفر له ما تقدم من ذنبه و رب العالمین د مخکی واړه ګناهونه ټول معاف کړي د روزي سره د انسان ټول ګناهونه مخکی معاف شي او په دې نیت باندې یو به عقیده دا لري چې دا د رب العالمین د طرف نه فرض دي او بل به دا عقیده وي چې زه دا روزه نیسم نو صرف او صرف د الله د رضا د پاره نیسم دغه نیت به پکې وي د خلقو د خودنه د پاره بنوي او په یو روایت کې دا راځي من قام رمضان څوک چې وي د رمضان المبارک په میاشت کې ودریدو تراوو ته ودریدو تهجد ته ودریدو و رب العالمین د مخ کې ګناهونه ټول معاف کړي او په بل روایت کې دا الفاظ هم راغلي دي من قام ليله القدر څوک چې د ليله القدر په شپې باندې ودریدو او د قیام کو د رب العالمین عبادت وکړو و الله رب العزت د ټول ګناهونه هغه معاف کړي حکیم الامت مفتی احمد یارخان نغیمی رحمت الله علیه په حواله د مرقات فرمای چې د رمضان المبارک دروجی نیولو سره الله رب العزت د انسان واړه ګناهونه معاف کړي او دغه میاشتې د تراویح په برکت سره د انسان په لوی ګناهونو کې سپکواله راشي څومره لوی ګناهونه دي کړي او ډیر غرونه جوړ شوی رب العالمین پاغي کې سپکواله راولي د تراویح په برکت سره څوک چې قیام کوي او د ليله القدر د شپې په عبادت سره د مؤمن بندا درجات اوچتيږي نو دا فضیلت د رمضان المبارک ته چې رب العالمین دې میاشت لور کړي امام نسائی رحمت الله علیه یو حدیث مبارک راوړی او عجیبه حدیث ته او د خوشحالی حدیث ته چې انسان ووري مؤمن بندا نو پکار د چې شکر وباسي او الله رب العزت ته د شکر سجده ولګي حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای
من قام رمضان ایمانا و احتسابا وی څوک چې د میاشت په رمضان المبارک کې ودرېدو تراویح ہوتا یا قیام کو لیلت دا تهجد وکل حضور مبارک فرمای خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه حضور مبارک فرمای الله رب العزت دې د گناهونو نه داسې پاک کی لکه چې دې په دغه ورځ باندې د خپل مور د ګېډې نه پیدا شي. دا فضیلت الله رب العزت دې میاشت له ور کړې ده او د چا د خاطر ور کړې ده د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خاطر ول ور کړې. ورونو د رمضان المبارک یو فضیلت دا ده چې د دې د پاره جنت خیسته کیږي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای چې د رمضان المبارک د پاره د کال د شورو نواله تر روان کال پورې جنت خیسته کیږي. او چې کله د رمضان المبارک لومبۍ ورځ لکه د پیر په ورځ لومبۍ ورځ وي چې لومبۍ ورځ شي نو د عرش نه لاندې د جنت په پاڼو باندې په بوټو باندې او کومې هوري چې دي د غټو غټو سترګو والا پاغوي باندې د جنت هواګانې شروع شي دغه هواګانې پیراشي نو دا کومې هوري چې دي وې دی باندې چې دا هوا ولګي نو دی وای الله رب العزت ته عرض کوي الله وګرځوا د خپل بندگانو نه خاوندان زمونږ د پاره چې دا غي سترګې زمونږ په لیدلو باندې یخشي او زمونږ سترګې په هغه باندې یخشي. روزدار له رب العالمین لوی درجه ورکړي دا هوري سونه خيسته دي. یو خو د انسان فطرتن محبت د خيسته شي سره وي هغه چې خيسته سي ویني نو زړه خوشاله شي سترګو ته قرار حاصل شي. دوی مداله چې جنت سونه خيسته ده دا غي د دنیاوي ذهن سره خیال نشي راوسته چې څومره به خيسته وي. او بیا چې یولس میاشتې الله رب العزت هغه لرا د فرښتو په لاس باندې خيسته کې به وسونه خيسته وي او هر کال دغه شانتی کیږي. یو کال نه دی دوه کال نه دی هر کال رمضان المبارک د پاره چې کوم دی د جنتیانو د پاره روزدارو د پاره دغه جنت خيسته کیږي. نو په دلته کې د سترګو یخوالي نه مراد دا هوري دونه خيسته وي چې وبس کې په دې ګړګړو کې بهخکاری دونه خيسته هوري الله رب العزت جوړی کړی دي. وی چې کله دا جنتی دا روزدار دا هوري اوویني نو د دې سترګو ته یو قرار حاصل شي سکون به ورته حاصل شي سترګې به یخ شي. ولیکن کله چې دغه هوري روزدار اوویني د روزدار لبم رب العالمین دونه حسن ور کړی وي چې د هورو سترګې به بیا د دې په لیدلو باندې یخ شي. ځکه هوري سوای رب زمونږ سترګې چې پاغي باندې یخ شي او دا غي سترګې په مونږ باندې یخ شي دونه حسن به روزدار ل رب العالمین ور کړی وي. دا فضیلت او درجه چې مسلمان ته ملاو شوی دا نو دا د رمضان المبارک د دې میاشتې فضیلت ته د دې وجه نه د دې میاشتې احترام کول پکار دي. په دې کې د ډیر آداب نه چې کوم د کار اغستل غواړي یو د دې روزو حفاظت بکې او بل د دې میاشتې احترام بکې. ځکه دا رمضان المبارک نزهة المجالس کې عبدالرحمن صفور رحمت الله علیه لیکي وې په ورځ د محشر باندې به رمضان المبارک یو خسته شکل کې راشي یو ښه شکل بوله الله رب العزت ورکړي وي هغه په دې باندې قادر دی. ځکه موږ یو حدیث بیان کړو د صله رحمی په باره کې چې کله الله رب العزت د مخلوقات پیدا کړ نو په دې کې صله رحمی ته یو شکل ملاو شو او پاسې د الله سره خبرې کولې. نو دغه شانته په رمضان المبارک لم الله یو شکل ورکړي وي یو صورت به ورکړي رب شو رب العالمین ته سر په سجده باندې پریوزي. نو رب العالمین به ورتوای رمضان سغواړي سر دی اوچت کا ته زمانه سغواړي وی رمضان المبارک بو تغرس کوي الله ما تخپل خلق پکار دي. خپل خلق څوک دي چا چې د رمضان المبارک احترام کړي وي داغه د روزو قدر کړي وي نو الله رب العزت بو ته حکم کوي چې د دې محشر نه خلق را جدا کم خلق چې تادی او ته پیجنې هغه د خلکو نه راو باسا وی رمضان المبارک خپل خلق د خلکو نه رابیل نو چې رابیل کې نو سب کیږي وی رب العالمین په درگاه کې بشفاعت شروع کی تر دې پوری چې د خپل بندگان دا په او بخي او رب العالمین به جنت ته داخل کی. روزه خو بینی ولی ولیکن انسان کمزور دی بهم څه د ګناه کار به نه صادر شوی وي دا غي د پاره به کم دی رمضان المبارک شفاعت کوي او چې نه نیکان انسانان وي ګناه ته نشوي نه وي نو داغو د درجات او چتولو د پاره بیا رمضان شریف شفاعت کوي. نو د دې د وجه نه د دې میاشتې چې کوم د احترام کول پکار دي هغه کارونه چې په نور میاشتو کې خلک کوي نشه تماشې شوي هغه په دې میاشت کې کول نه دي پکار.
په دې وجه باندې چې دا رمضان المبارک به زمونږ د پاره شفاعت کوي، اسنه د رمضان المبارک د شفاعت نه چرته محروم شي. نو دا د رمضان المبارک فضیلت ته. بلارونو دا چې څوک د دې میاشتې روزي اوساتي نو دغه خلکو د پاره رب العالمین یو خصوصي دروازه په جنت کې جوړه کړي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای، حضرت سال بن سعد د حدیث راوی دی چې حضور مبارک فرمایل ان فی الجنت بابا، بشک په جنت کې یو دروازه ده، یقال له الریان، هغه پر ریان نامه باندې بلل شي، يدخل منه الصائمون یوم القیامت، باغی باندې به جنتیان چې کوم دی په ورځ د محشر ور داخلي کی جنت ته، لا يدخل منهم احد غیرهم. حضور مبارک فرمای په دغه ریان دروازې باندې به دا جنتیانو نه علاوه څوک هم چې کوم دی داخل نشي، که داخلي کی صرف او صرف روزدار به په دغه باندې داخلي. دا فضیلت د رمضان المبارک ته چې انسان له الله رب العزت ور کړی دی، دونه لوی درجه ول ور کړی دا. ریان دا بروزن فعلان دی، په معنا د تر او تازګو شینکۍ سره دی، چونکه انسان په دنیا کې یو معمولی وخت پورې تند او لوګه تیری کړی وي. نو رب العالمین د یو داسې دروازې انتخاب او فرمایلو چې هغه نه غیر چا پیره قسمه قسم میوي او غیر چا پیره ته شینکۍ او قسمه قسم سبزیان دي. دغه انتخاب د دې لپاره الله او فرمایلو چې انسان په دنیا کې دغه لږ وخت عبادت کې تیر کړي دی، په لوګي تند کې راشه داغي اجر ول ډیر زیات ورک. ځکه په دې میاشت کې د انسان اجر او ثوابونه هغه دو چند وي، دو ګنا وي، د انسان ګناهونه پکې معاف کیږي، درجات بلنديږي. نو ځکه رب العالمین دغه درجه ورکي. رونو د جنت اته دروازې او د هر دروازې د یو چوکاټ نه تر بل چوکاټه پورې 1500 کال مزل له، او په دغه دروازو کې بیا الله رب العزت د داسې دروازې انتخاب روزدار ول چکم دی او فرمایلو. او دغه انتخاب صرف د دې روزدارو د پاره نه دی، څوک چې د رمضان المبارک میاشتې روزي نیسي هغه خو ور باندې فرض دي، خو لیکن هغه څوک چې نفلی روزي ډیری نیسي، نوافلو کې روزي ډیری نیسي، په عامو میاشتو کې د پیر روزه نیسي، د زیارت روزه نیسي، وی الله رب العزت به دغه خلق هم په دغه دروازې باندې ور داخل کی. اوس هغه خلق چې هغه د بغیر د عذر نه روزه ماتي او یا روزه نه نیسي، حضور مبارک هغه ته چې کوم دی په حدیث مبارک کې یره اوره. حضور مبارک فرمای وی کچا د رمضان المبارک د میاشتې یو روزه بغیر د عذر نه او خوړله، نه بیمار دی نه په سفر دی نه ورته څه تکلیف دی، او د یو روزه او خوړله، حضور مبارک فرمای وی کدا تمام عمر روزي اونیسی د دغه یوې روزه قضا پی نشي راوړي، د دې وی روزي قضا په دغه روزه باندې چې کوم دی نشي راوړي. اگر که په یوې روزه باندې شرعي قضا راوړل شي، لیکن د رمضان المبارک د روزه دونه ثواب دی که انسان تمام عمر روزي اونیسی نو دغه یوې روزه ثواب هغه دانشي حاصلوله. او بیا پاتې هغه خلک چې هغه ځان ته بانی ګوري، شته په معاشره کې داسې خلک شته، الله دې زمونږه وساتي د دې روزو خړلو نه چې هغه روزي خوري په دې مبارک میاشت کې، او هغه د پاره قسمه قسم بانی ګوري، مزدوری کوجی او کار کو، او بس ډاکټر را باندې چې کوم دا بند کړي د بلډ پریشر مده او شوګر مده قسمه قسم بانی ور لګوري. نو دغه خلکو دا ډیر بد نصیب خلک دي چې په دې مبارک میاشت کې چې کوم دی د رمضان المبارک دا روزي خوري. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ مبارک وای د مشکات شریف حدیث ته چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایل د شعبان په اخیری ورځ باندې موږ ته په خطبه کې او فرمایل چې اے خلکو تاسو باندې یو عظیم میاشت شو سورې کړي دي، داسې میاشت چې دا د ډیر برکت او فضیلت والا میاشت د دغه میاشت روزي الله رب العزت په تاسو باندې فرض کړی دي، او د شپې عبادت په تاسو باندې نفل ګرځولې، او کو څوک د الله رب العزت د رضا د حاصلولو د پاره یو نفلی عبادت کوي او الله د بزان نږدې کوي، نو رب العالمین ولا اغلفلی عبادت په فرض باندې بدلی، او یو فرضی د او یو فرض عمر ثواب لري. او دا د غمخواری والا میاشتا، دا د صبر والا میاشتا، او د صبر ثواب حضور مبارک فرمایي چې جنت ته ګوره انسان روزوي او په روزي کې د صبر کوي په نعمتونو باندې، چې کله ما خام داخل شي
نو به د رب العالمین دا حکم پورا کو. نو حضور مبارک فرمای د صبر میاشت او په دغه صبر باندې بوله الله جنت ورکي. او دا داسې میاشتا که پدې کې یو څوک یو روزدار له خوراک ورکي روزه ماتولو د پاره کجوره ورله ورکړه یا د اوبو یو ګټ ولا ورکو او یا ولا د شودو یو ګټ ورکو. حضور مبارک فرمای دا به د پاره د دوزخ نه د نجات ذریعہ وګرځي. او کو څوک د روزدار باندې پوره خوراکو کې او هغه موړ کی نو رب العالمین به زما د خړوب د مادس دغنه د حوض نه داسې سیراب کی داسې به خړوب کی چې د باندې بچرته هم بیا تن درانی شي او تر دې پورې چې دغه انسان به الله جنت ته داخل کی. سلمان فارسی رضی الله عنه مبارک وای چې مونږه صحابه کرام عرض کړي الله رسوله مونږ سره خودونه مال نشته دي چې روزدار باندې روزه ماته کو. صحابه کرامو کې څوک مالدار او څوک غریبانانو خو دغه موجود ټولګه پدې کې داسې کس نو چې هغه مالدار وي. وې د الله رسول مونږ کې خو څوک هم داسې نشته دي چې هغه روزدار باندې خوراکو کی. حضور مبارک وتو فرمایل یو کجوره کدي الله په نامه باندې ورکا یاد د خورم د شودو یو ګټ ورکو یا د اوبو یو ګټ ورکو په دغه باندې الله رب العزت تاسو اجر درکې. او دا داسې میاشتا کپدې کې یو انسان خپل غلام باندې یا خپل نوکر باندې پکار کولو کې آسانتیا راولي. خلق نن سبا شو کې گئی مزدوران راوستي دي پشل تالانو کې. حضور مبارک فرمایي په دې میاشت کې کپدغه مزدور باندې آسانی راوستله لکه مازیګر پورې خلق کار کوي او پروژه کې ولتا 12 بجې یا 11 بجې چټي ویر کا. حضور مبارک فرمایي ودا آسان چې په مزدور باندې راوستله ودا به د پاره د دوزخ نه د نجات ذریعہ وګرځي. الله رب العزت به چې کوم دې د دوزخ نه خلاص کی او جنت ته به داخل. دا فضیلت د څه شي دا فضیلت د رمضان المبارک. په نور ورځو کوم کې انسان مزدور باندې آسانتیا راولي خودونه فضیلت نشته ده سونه فضیلت چې په دې میاشت کې الله رب العزت مونږ او تاسو لرا کړي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک وای چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایله چې په دې میاشت کې په اخر شپه باندې د حضور مبارک امت لپاره بخنه کول شي. نو یو چا عرض کو صحابه کې د الله رسول ول د غشپه د ليله القدر ده په ليله القدر باندې خلق بخلیش. حضور مبارک وتو فرمایلنا ليله القدر خو نه ده خو ولی هغه څوک چې خپل کار پورا وکي نو هغه ته د کار پورا کولو پورا اجر ورکول شي. یعنی روزدار د خپل روزه پورا کړله په ایمان سره او اخلاص سره سرته ورسوله. حضور مبارک فرمای د لپاره الله رب العزت جنت ورکي. دغه انسان الله رب العزت بخي گناهونه او معاف کوي. دا فضیلت دا د رمضان المبارک ته. بل فضیلت رونو د رمضان المبارک دا ده حضرت موسی علیہ السلام مبارک تا رب کائنات فرمای اے موسی ما دورناګانې پیدا کړې چې دغه دورناګانې ما مخکو امتونو کې هیڅ چاله نه دی ور کړې او دغه دورناګانې بزه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک امت لور کوم. او هغه داسې دورناګانې دي چې باغې باندې بدوت یاري رڼا کیږي. حضرت موسی علیہ السلام مبارک عرض کړي الله جل جلاله دا دورناګانې کومې دي چې په دې باندې دوت یاري رڼا کیږي او بل امت لدین دی ور کړي. دا ډېر افضل رڼاګانې دي د رب العالمین د طرف نه وته جواب راځي. موسی علیہ السلام مبارکه یو رڼا چې کوم دا هغه قران مجید ده. دا داسې رڼا ده قران مجید سره چې دا چا نسبت راغ ربط ورسر راغ کاغه ادناوی نو اعلی کوي ادناوی نو اعلی کې نو څوک چې قران مجید زیات ولي قران مجید سره مینا او محبت وي پزړه کې او عقیده سموي با ادب وي نو رب العالمین به دغه قران مجید په ذریعہ باندې یو تیار د قبر د چغه بوته الله رڼا کی او یو تیار د محشر د رب العالمین به وته رڼا کی. او دویمه رڼا چې کوم دا هغه د رمضان المبارک روزي دي چې د دینه مخکې یو امت ته هم رمضان المبارک روزي نه دی ورکړي د امت لمه ورکړي دي. دا د امت د افضلیت نه خدا چې دا امت په ټولو امتونو کې افضل دی. ودا داسې رڼا ده چې چرته یو انسان د میاشتې لحاظ وساتي
د دې روزو لحاظ اوساتي او پدې کې ایمان او اخلاص سره دا روزه سر ته ورسي وی رب العالمین د دې روزو په برکت باندې کده د په قبر کې تیاری وی الله بو تا غرنا کی او که په محشر کې په تکالیفو کې راګیر وی رب العالمین به تنه هغه تکالیف لري دا فیضان او برکت د رسول الله مبارک دی ځکه په تمام انبیاو کې افضل دی ټول انبیا به مثله به مثال دي لیکن حضور مبارک په دغه به مثلو کې به مثله بشر دی رونو بل فضیلت د رمضان المبارک دا ده حضور مبارک فرمای هر کله چې د رمضان المبارک اول ورځ راشي نو د آسمان دروازې پرانستې شي او رحمتونه په انسانانو باندې راوري درۃ الناسخین لیکلي دي وی چې کله د رمضان المبارک اخیری شپه شي نو اسمانونه زمکه او فرښتې دا جاړي او دا جړای د نور څه د وجه نه نیوي په خپل غم کې نه جاړي بلکې د حضور مبارک د امت د غم د وجه نه جاړي وې ځکه د امت الله د میاشت ورکړي وا چې په دې کې د دې ثوابونه دو چندو ګناهونه معاف کیدل او درجات اوچتیدل وې اوس دغه ثوابونو نه دغه فضیلت نه د حضور مبارک د امت هغه ته محروم شي ستا په وجه باندې اسمانونه جاړي زمکه جاړي فرښتې جاړي لیکن ستا په ځل کې څه درد رانغه دا یاره پکې رانغه چې رب العالمین دونه د فضیلت والا میاش را کړی دا پدې کې مونږه بیا هم دونه غلط کارونه کوو سونه چې کوم دی دا دغه خبره ده مونږ او تاسو بالکل د دینه په غفلت کې پراتی وو نورونو دا د رمضان المبارک فضیلت ته او بل دا چې رونو روزه پس سره مدي کې دا لوی بحث ته ولیکن سار ما ورته سودا مې راغستنه او کسراغه بیمار او هغه چې را مال وې دا سودا مخ ایتول نه مخ کې راکې وې کور ته سم ستنه مې واله وی بیمار مخوي ستنه مې چې کم دینو په پتون باندې واله وې روزه ته نقصان نه رس نورونو دا خبره واوري هر هغه شی چې هغه بدن لا فائدہ ور کوي بدن لا فائدہ ور کوي په بدن کې قوت راولي او هغه معدې ته ورسي هغه سره روزه متي هغه سره روزه متيږي داستنه دې ته حیله ویلې شي حیله دا چل لکه څنګه چې دوايي انسان په خلی سره خوري او لاندې معدې ته ورسي او معده په طاقت کې شي جسم وسره طاقت کې شي نو که یو انسان باندې د هیزي بیماری راغلی وي ولټیم کوي او وسره دست هم چالوي او تا غل چې کوم دی دوايي ورکه نو نه الټي ودريږي او نه لاندې دست ودريږي نو ډاکټرانو د دې لپاره یو حیله جوړه کړې ده او هغه حیله دا چې د ډراپ ولګي په بدن کې وته ډراپ ولګي نو د معدې نه بهر چې کوم دی دوايي د جسم ته لاړ شي نو د معدم په قوت کې شي او د جسم هم په قوت کې شي نو دغه وجه نه چې کوم دی ځکه هدايه یو حدیث مبارک راوړی دی حضور مبارک فرمای هر هغه شی چې هغه ګډه توراغه پاغه باندې روزه متي ګډه توراغه مطلب دا دی چې معدې توراغه معدې ته چې وراغه نو دغه سره د انسان روزه مات شي نو پستنې سره کاغه پرک کې لګيږي او کاغه په پتون کې لګيږي په دې سره روزه متيږي نو کو څوک بیمار وي نو شریعت رخصت ورکړي دی بیا د پزان باندې هڅه تکلیف نه راولي په دغه تکلیف کې بیا به د نور نقصان ورپیښ شي دغه سوال نه بوته خدای مکه نور نقصان بیا ورپیښ شي نو کو څوک بیماری نو روزه دې ماته کی او خپل خوراک سکاک دیو کې دوايي دی واچي پس د رمضان نه د خپل روزه قضایي راوړي او ورونو د پدې روزه کې د ټیم ډیر اهتمام کوي د ټیم په ډیر احتیاط کوي مونږ اورو پکلی کې 4 منټه پاتې وي کله پکې چې کوم د سوق پکې یا ماخام را داخل خونی چې بس نو سپیکر ته وروخیږي او اذان شروع کی ولی وای حضور مبارک فرمایلی دي زما امت به په خیر کې ګړه کې وي تر هغه پوري ترسو پوري چې دای پرو جماعت کی تادی کوي نو سیدا حضور مبارک دا ارشاد فرمایلی دي چې زما امت په خیر کې ګړه کې وي چې پرو جماعت کی تادی کوي ولیکن رو جماعت کی تادی دا د وخت نه پستا او کنه د وخت نه وړاندې ده دا سوچ هم چې کوم دې سره کول غواړي کنه بل حدیث کې حضور مبارک فرمایي چې الله فرمایي په بندگانو کې ما ته خوخ بنده هغه دی چې څوک پرو جماعت کی تادی کوي او دارمی شریف حدیث ته ابو داود هم راوړی دی حضور مبارک فرمایي زما امت په خیر کې ګړه کې تر هغه پوري سو پوري چې دای پرو جماعت کې دون رستواله اونې کې چې ستوري راخکارش اشتباک النجوم اونش اشتباک النجوم مولا علی کاری رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله په اسمان باندې استوري ګڼ شي
یو دو استورو سره د انسان روزه نه مکروه کیږي او نه روزه خرابېږي، لیکن په هغه حال کې خرابېږي کله چې دا انسان دونه روزه رستو کی چې په اسمان کې د استورو غنواله راشي راخکاره شي، وې په دغه وخت کې چې کوم نه به د انسان روزه مکروه شي د به په دغه روزه باندې ثواب نه ملاوي. او کوم حدیث چې د بخاری شریف حدیث ته نو دا غي لاندې شارح ابن حجر اسقلانی په فتح الباری کې لیکي وی يهود او انصارو بخپل روزه ماتولې او دونه بیرستو کې چې په اسمان کې به دستورو غنواله پیدا شي، نو چې دستورو غنواله به پیدا شي، نو حضور مبارک دا غي خلاف باندې مونږ ته تاکید او فرمایلو چې کله وخت داخل شي نو تاسو سم دستي روزه ماتوي، سم دستي روزه ماتوي او به پدې کې تاخير مکوي. نو چې ټیم داخل شي نو روزه به ماته، د ټیم د وړاندې نه چې کوم نه روزه نه ماته کو روزه د ماته کا د ټیم د وړاندې نو روزه د ناقبوله ضایع شو، نو په خپلم گمراه او نور خلقم گمراه کین ولې گمراه. اوس ما خام کله داخلي حضور مبارک فرمای د بخاری او د مسلم شریف حدیث ته عمر رضی الله عنه مبارک د حدیث راوی دی چې کله رڼا تیار د دې اړخ نه راوچته شي د مرخاته اړخ ته اشاره او فرمایله او رڼا د دې اړخ نه ختم شي د قبله طرف ته اشاره او فرمایله او نور ډوب شي غروب ته ورسی، نو یقینا چې د روزدار روزي مات شوي، د روزدار روزي مات شوي. نو یو مطلب د حدیث دا دی چې په دغه وخت کې روزدار بیا خپل روزي مات، او دویم مطلب د حدیث دا دی چې د روزدار په دغه وخت کې شرعاً روزي مات شي، کبه دای روزي رستو کینو پاغه کې دای ته ثواب نه ملاويږي، بلکې پاغه کې د رب العالمین ناراضتیا پرته د الله رضا پدې کې دا چې کله ټیم داخل شي او سمدستی چې کوم دی ته روزه ماته کې، ځکه د حضور مبارک هم چې کوم دی غا ترتیب دا عائشہ رضی الله عنها مبارکه فرمای وی حضور مبارک به هم چې کوم دی د ماقام په منځ کې او پر روزه ماته کې تادی کوله. نو تاسو چالي دلی دي چې په دې اړه ته تیار راو چې تشوي نه دې اړه ته تیروي او نه دې اړه ته رڼا کم شوي، او د کلی مولان چې کوم دی سپیکر تر اخدلی وي او په خلکو باندې روزه غړي وړي کی. رب العالمین دې مونږ او تاسو له په خبرو دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. سکه مې به شی په کې زمانہ شوی وي، رب العالمین دې ما ته معافیو کی او رب العالمین زمونږ دا روزه په خپل درگاه کې قبول او منظري کی، او څومره ثوابونه چې د دې لپاره الله رب العزت مونږ ته مقرر کړی وي په هر روز جماعت ګرونو دا دعا کوي چې الله دا کم ثواب د دې روزه ته موږ له مقرر کړی دی. خدای خاص پنامستا موږ دا آدم علی السلام مبارک نواخلا تر دې دمه پورې سونه مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي ټول ته پوره اجرونه او ثوابونه رسو الله ته وته او رسول کې ولا رب العزت موږ ناراضي شي، دا سه راضي شي چې به ناراض مشي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.